بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. محترم ورونو من په مخکنی درس کې د غسل عملی طریقه خودلې وا که هغه غسل د جنابت نه دی که غسل د حیض او نفاس نه دی او که د احتلام نه دی. په ټولو صورتونو کې د غسل طریقه من خودلې وا چې باید څنګه غسل وکړي شي او عملی طریقه من خودلې وا. راځو نننی درس ته. په نننی درس کې د غسل فرضونه په غسل کې فرض څه شي دي، سنت څه شي دي او دا رنګي مکروهات هغه شیان چې په هغې سره غسل مکروه کیږي. راځو د غسل فرضونو ته. په غسل کې څه شي فرض دي؟ نو د ټول نه مخکې محترمو نیت کول دا په غسل کې فرض دي. خو نیت چې دی دا په ژبه باندې نشته دی ځکه دې دپاره څه الفاظ نشته دی په شریعت کې. نو د نیت ځای چې دی هغه زړه دی، باید نیت چې دی په زړه کې وکړی شي او نیت ضروري او فرض دی. دویم محترمو ټول بدن وینځل، ټول بدن ته اوبه رسول دا د فرضیاتو نه دي. د غسل باید ټول بدن وینځلی شي. که چېرته یو ځای هم وچ پاتې شي په بدن کې لږه غوندې حصه هم وچه پاتې شي نو بیا ستا غسل نه کیږي. نو ټول بدن وینځل دا فرض دي. دریم محترمو د ګوتو او ویښتانو ترمنځ خلال کول، ګوتې خلالول، ویښتان خلالول چې اوبه د بدن ټولې حصې ته ورسیږي، ټول پوستکي ته اوبه ورسیږي، نو دا هم فرض دي چې باید د دې زیاته پاملرنه وکړی شي. راځو د غسل سنتونو ته. په غسل کې کوم شیان سنت دي؟ نو چې کله انسان نیت وکړي د غسل لپاره نو د غسل د شروع نه مخکې بسم الله ویل دا سنت طریقه ده، باید بسم الله وویلی شي. دویم محترمو کله چې انسان په لوښي کې لاس داخلی دی لپاره چې اوبه راوالي نو باید مخکې د دې نه چې لاس داخل کړي لوښي ته خپل لاسونه پاک وینځي، دا سنت طریقه ده او بیا اوبه راواخلي د غسل لپاره. دریم محترمو پلیتي لرې کول، که هغه د بدن نه وي او یا په هغه ځای کې که ته کوم ځای کې چې ته غسل کوې باید دا پاک وي، پلیتي هلته نه وي، ګندګي هلته نه وي، دا هم سنت طریقه ده. څلورم محترمو د غسل نه مخکې اودس کول، دا د نبي علیه السلام خوږه طریقه ده. نبي علیه السلام به د غسل نه مخکې اودس کو او خپې به په اخره کې وینځلې. دغرنګې محترمو پنځم په خوله او پوزه کې اوبه اچول، مزمزه او استنشاق غړغړه کول او دغه رنګې په پوزه کې اوبه اچول هغه کش کول چې پوزه ترخه شي. دا د غسل سنتونه. راځو د غسل مکروهات، هغه شیان چې په هغې سره غسل چې دی مکروه کیږي. نو محترم ورونو ډېرې اوبه استعمالول دې سره غسل مکروه کیږي، نو باید لږې اوبه استعمال شي. دا د نبي علیه السلام طریقه وه، د ډېرو اوبو استعمال نه ډډه کول. اگر که ته د نهر په غاړه ولې نه هلته ولې نه غسل نه کوې نو باید لږې اوبه استعمال کړي او اسراف ونه کړي. دویم محترمو په پلید ځای کې کېناستل او هلته غسل کول، چې ځای ګنده وي نو هغې نه فریض کول پکار دي ځکه د دې نه ډېر زیات بیا وهمونه پیدا کیږي. نو باید کوم ځای کې چې ته غسل کې هغه ځای پاک سوتره وي او هغه ځای د میتیازو پیشیابو نه خالی وي او پاک وي. دریم محترمو په کلاو میدان کې غسل کول، په صحرا کې غسل کول چې هلته د پردې انتظام نه وي نو دا هم د غسل د مکروهاتو نه دي. باید چې ته کوم ځای کې غسل کې هلته باید پرده وي چې نور څوک ستا بدن ویني. دغرنګې محترمو څلورم په ولاړو اوبو کې غسل کول، دا هم د غسل د مکروهاتو نه دي او په دې سره غسل چې دی هغه مکروه کیږي. دا د غسل فرضونه، سنتونه او مکروهات. د بل درسه پورې د لوی الله په امان. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.